د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې ناروغان شکایت کوي چې پرته له یو سیروم نور ورته هیڅ درمل نه ورکول کیږي. دلته له ناروغانو سره راغلي پیوزان وایي مریضان په شپو په روغتون کې بستر وي، خو هغسې چې لازمه درملنې وشي نه کیږي. دوی وایي د روغتون په داخل کې مریض ته هیڅ ډول دوا نه ورکول کیږي، نو خلک مجبور دي چې دوا له بازاره راوړي. ټوله دویم د بازار نه راوړې ده، صرف یو خلطه سیروم یې دلته راګړي، نور سیروم هم بازار نه راوړه، بیچکارۍ هم بازار نه راوړه، کوم شی چې دی هغه هم بازار نه راوړه او بس هلته مریض لون نه بس 400 500 600 اوسو افغانۍ را ناخلي بس دوی را کړه. مریضان شو یو چې چوره شوی و هغه مې راوړو، بیهوشي دوا مې ورته بازار نه راوړی، هر څه په یو سیروم نه علاوه. او اوس چې اوس په چاقو جنګ کې لګېدلی و هغه مې راوړی، دا څلورمه شپه ده چې دلته و، پنځمه ورځ ده چې دلته د دوا تر بیهوشي پورې مونږ په خپله راوړی ده د هغې عملیات خانې ته. سیروم درته درکوي، نور درته یو شی هم نه درکوي. دوا چې پرچه ویسي هغلته د دواخانې دواله سره ټچ دي. دوا درته داسې دوا درکوي چې هلته په ښار کې تقریبا 180 روپۍ قیمت لري، دلته چې ورشي دا ماشاءالله کسابان ناستې دي 800 900 روپۍ درنه اخلي. خو ځینې پیوزان وایي په روغتون کې نه یوازې دا چې د ناروغانو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې دلته د روغتیا پالانو بد رویه او بد چلن هغه څه دي چې په دې روغتون کې خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي روغتیایي مسؤلین دي په دې برخه کې خپل نظارت ډیر کړي چې دلته طبي اخلاق نه دي مراد مریض سره. مقصد سړی زړه ډیر خپه شي که نه چې کله وګوري د ډاکټرانو د برخورد او دغه ته مقصد ډېر ستونزې شته دی. دلته داسې خاص کوم انتظام نشته، نه کوم داسې خدمت د مریض ته چې دوی وکړي که نه. بس ټول ژوند د خلکو دلته در په دره ده، خاورې په سر ده، نه څوک د مریض خدمت کوي او نه څوک د چا په قصه کې دي. خو د ننګرهار حوزوي روغتون سرطبیب منصور ښاغلی وایي دوی د عاجلو ناروغانو لپاره درمل لري، خو په کمه کچه. دوی وایي د درملو په برخه کې ورسره همکاري ادارې کار کوي تر څو د ناروغانو اړتیاوې پرې پوره کړي. تاسې به د دې شاهد هستئ، دلته به مریضان راوستي او د میډیا په صفت به دلته راغلي هستئ، په مس کیجوالټي یا په عاجلو قتلوي پیښو کې به هم دلته د روغتون خدمات لیدلي. تاسې به هېڅکله نه یې لیدلي چې موږ د په یوه قتلوي واقعه کې چې هلته عاجلې پیښې راځي موږ د یو چاته یو څه دوا د بازار نه لیکلي. دا د شفاخانې یو له مهمو مسؤلیتونو دی. که څه هم د روغتون مسؤلین په روغتون کې د هر ډول اسانتیاوو د رامنځته کېدو خبره کوي، خو نیوکې دا دي چې د روغتون ځینې ډاکټران ډېری ناروغان د دوایانو د اخیستو او درملنې لپاره خپلو شخصي کتنځایونو او درملتونونو ته لیږي.